د خوشحال بابا د غزلو د څېړنې په سلسله کې هم یې څېړنه روانه ده او هم یې کره متن روان دی او هم یې تشریح، اسانه تشریح، یعنی دونی وضاحتونه زه هم نه کوم چې بیخي اوږده وضاحتونه درته کښېږدم. دا ډېر اوږده وضاحتونه بیا به سړي ته شعر دونې ګران کړي، د سړي په مغزو کې شعر بیا نه کښېني. بس چې اسانه توري وي او اسانه مفهوم یې وي، بس هغه تر تاسو د رسول غواړم. نو د خوشحال بابا د غزلې 33 نمبر دی. دا غزل چې دا زما اصل ماخذ خو نو د حبیب الله رفیع صاحب په لاس مرتب سوی دیوان دی، خو بدبختانه دا غزل هم د حبیب الله رفیع صاحب په دیوان کې چې مرتب سوی ده نو د ده له نسخې نه د ده له بله ځایه اخیستې ده، یعنی په سر کې د هغه د اصل نسخې چې نه وي هغه نقشه ورسره راوړې ده. غرض ده د ده دعوه ده چې دا خوشحال بابا په خپله لیکلی دی دا دیوان. نو دا سویمه غزل ده چې د خوشحال په دغه لاس لیکلي دیوان کې نسته. نو دا شننه غواړي چې دا واقعي د خوشحال بابا په لاس لیکل سوی دی که یا دا شان بیا سړی و څېړنې ته اړ کوي. او بله دا ده چې رفیع صاحب له کومه ځایه اخیستې ده، باید چې دلته په نقشه کې دا په ګوته سوی وای چې دا له دغه ځایه واخیستل سو، هغه نسته، هغه اسلوب یې نه دی د ځان کړی. نو هغه پرتلیز جاج چې دی دا ښه خوندور دی. نو کله چې دا د حبیب الله رفیع صاحب په نسخه کې نه وي نو یوه خبره یاد لرئ چې دا دونې بدلون یا توپیر بیا ځکه نه لري چې دا نورو نسخې ټولې سره یو رنګ دي، اکثره یو ځای دوه کڅه توپیر سره ولري. کوم چې رفیع صاحب په خپل لاس باندې چې مرتب کړی دیوان دی د خوشحال بابا چې دی وایي دا نسخه د ده ده، په دې کې بیا سر ډېر بدلونونه راځي له دا نورو سره په پرتلیز جاج کې، دا یاد لرئ. اوس نو دا غزل چې دا خوشحال بابا وای بیر کشنی دی، وای هر چې ستا کوڅه مقام کا تر تلی دی ننګ و نام کا، تر تلی دی ننګ و نام کا. نو که تر تلی ووایو بیا بیر خرابیږي، یاد یې لرئ. نو نه پوهېږم چې خټک دا توری څنګه ادا کوي، تلی، موږ تله ورته وایو، تلی، تله، تر تله دی ننګ و نام کا. اوس نو واورئ تلی دی ننګ و نام کا، هر چې ستا کوڅه مقام کا تر تلی دی ننګ و نام کا. اوس بیر سم دی، ګورئ که د توري دا رنګ ادا سي، هر چې ستا کوڅه مقام کا تر تلی دی ننګ و نام کا. بیا دا خج چې دی پر تی باندې راځي او بیا دا بیر خرابیږي. نو زه نه پوهېږم چې خوشحال بابا به څنګه لیکلی، زما دا شک دی چې خوشحال غوندې استاد سړی چې دی هغه په بیر کې خرابي نه ویني، هېڅ یو ځای هم خرابي په مخه نه راځي. نو خوشحال به داسې ویلی وي، هر چې ستا کوڅه مقام کا تر تلی دی ننګ و نام کا. وایي ستا کوڅه چې ده چا ځای وټاکلی، خپل مقصد یې وټاکلی، هغه دې بیا ننګ و نام تر تلي لاندې کې، تر پښو دې لاندې کې، یعنی تر تلي لاندې کول بیا محاوره د ننګ و نام، تر تلي لاندې کول د ننګ و نام پروا نه کول محاورتن وایي. نو دا ته وایي نوی ترکیب د محاورې په شکل کې. نو وایي چې څوک ستا په کوڅه کې ځان محفوظه ګڼي یا ستا کوڅه خپل مقصد ګڼي، هغه دې بیا د ننګ و نام پروا نه کوي، هغه دې بیا د شرم و غیرت پروا نه کوي، ځکه چې ستا په کوڅه کې به خلک خبرې هم پسې کوي، بېلابېل الزامونه به هم په لګوي، د ننګ و نام خبرې به هم پسې کېږي. نو دا شان به یې ور له مخه باسي، بیا به ستا کوڅې لځي. اوس نو که مجازي معنا ورکه واستئ که حقیقي، هغه ستاسو خپل کار دی. نو دا د رفیع صاحب په خپله نسخه کې خو نسته، د له بله چا اخیستی دي. اوس یې واورئ چې دا غزل چې دا د استاد عبدالحی حبیبي صاحب په لاس مرتب سوی، د ده کلیات چې دی ملغلري په دا کې هم نسته، او د سید رسول رسا صاحب په لاس مرتب سوی ارمغان خوشحال کې هم دا غزل نسته. دا غزل چې د په هاشمي صاحب کلیات کې، په مشواني صاحب کلیات کې، او زما په قلمي نسخه کې سته. نو دا هیڅ یو ځای هم توپیر نه سره لري، په ټولو درو سره نسخو کې دغه رنګ راغلی دی دا شعر. ښه زه چې ستا تر فهم خوار شوم نور څه غم د احترام که. ښه زه چې ستا تر فهم خوار شوم، یعنی ستا په سوچ کې خوار عالم، نور څه غم د احترام که. نور به مې څه غم د احترام کوي، یا نور به زما څه احترام کوي چې ستا په نظر هم خوار عالم چې پر تا مین وم، ته مې ډېر نازولې، نو ستا په نظر هم ولوېدلم. د بله څخه یا د بلې خوا څخه د احترام سوچ کول دا مازې هسې خبره ده. نو چې مې ته نه نازوې بل مې چیرې نازوي، اسانه مطلب دا دی. یا
نو که بیا په داسې معنا هم ورکولی سو زه چې ستا تر فهم خوار سوم نور څه غم د احترام که یعنی نو نور احترام به څه وي چې ستا په نظر زه خوار سوی یم نور به نو ته زما څه احترام وکړې دا معنا هم ځینې اخیستی سو یعنی زه خو ستا په نظر خوار سوم بیا خو ته زما احترام نه کوې ته خو حیثیت ته ګورې ته خو د حیثیت والا خوښوې نو چې زه دې خوار وبللم بیا نو ته زما احترام نسې کولی اوس به نو راسو دا غزل چې ده دا شعر چې دی زه چې ستا تر فهم خوار سوم فهم توری چې دی دا ما ته فهم نه ښکار زه چې ستا تر فهم خوار سوم نور څه غم د احترام زه چې ستا تر فهمه خوار سوم دا داسې اسانه او رواني لري نو شای خوشحال بابا دغسې لیکلی وي شای خوشحال بابا فهم پر ځای وزن یې هغه دی 2 سېلابه فهم فهمه فهم فهمه دا فهمه توری چې ووایې دا بیا ډېر اساني پیدا کوي نو استاد حبیب الله رفیع صاحب دغه رنګه راوړی زه چې ستا تر فهم خوار سوم په هاشمي صاحب کې په مشواني صاحب کې دغه رنګه دی زما په قلمي نسخه کې هم فهم لیکل سوی دی زور زیر نه پکې ښکاري نو زه نه پوهېږم چې د خوشحال بابا اصل توری به څرنګه دا لږ خاشه څېړنې ته اړتیا لري دا به یاد لري اوس نو که چیرې موږ دا رنګه شعرونه سره وڅېړو بیا نو اسانه کیږي غمزه څه استوې بل ته پرېږده کار دې ما تمام که غمزه د سترګې اشاره ته وایي ښه ناز و نخرې په معنا هم اخیستل کیږي نو وایي ته د بل ته څه د سترګو اشارې کوې یو وار ما کار راوکه یو وار ما له مخه وباسه یو وار ما خوار که یا ما په مینه کې غرق که بیا و بل چاته اشارې کوه غرض دا چې زه هم ستا په عاشقانو کې حساب یم ته څه کوې دور دور ګورې بل چاته اشارې کوې نو اشاره چې بل ته کوې یو وار پر ما هم یو نظر وکړه زه هم ستا په مینانو کې حسابېږم په درو سره نسخو کې دا شعر دغه رنګه راغلی دی پرېږده کار دما تمام خوشحال بابا خپل انداز دی زما نه دی دما توری دی نو په هاشمي صاحب مشواني صاحب او زما په قلمي نسخه کې دغه رنګه دی فرق نه لري ارمغان او ملغرین کې دا غزل ګسرستانه ښه نازنینې د دې شهر نازنینې د دې شهر فتنې ستا له سترګو وام که یعنی نازنینې د دې شهر یعنی نورې نازنینې چې نخرې کوي د دغه ښار هغه ستا له سترګو څخه فتنې یا د فتنې ویره کوي نورې ښایسته چې دي هغه ستا سترګې ډېرې اثري دي د هغو ویره ځین کېږي فتنې ستا له سترګو وام که یعنی ستا د سترګو له فتنو ویرېږي وام د وهم په معنا ما داسې اخیستی دي ښایي بل مطلب وي دا د وهم هغه وام پور یعنی دا به داسې واخو یعنی فتنې ستا له سترګو وام یعنی وام د پور په معنا هم دی د ویرې په معنا هم نو زما زړه ته نه لوېږي چې د پور په معنا بیا اخیستی فتنې ستا له سترګو وام که یعنی وام له بله چا څخه اخیستی دی په پور دا فتنې یا دا به داسې واخو نازنینې د دې شهر فتنې ستا له سترګو وام که یعنی د دې ښار د نازنونو سترګې هم ستا د سترګو له فتنو ویریږي دا معنا ده دلته بیا داسې وایي نازنینې د دې ښار چې دي هغه ستا له سترګو څخه فتنې په پور اخلي یعنی اصل فتنه ستا سترګې دي دا نورې ښایسته چې دي د هغو په سترګو کې چې کومې فتنې دي کم فسادونه پراته دي هغه هم له تا اخلي دا معنا هم پکې لیدل کېږي خو دا وام توری که په هغه معنا واخو چې پور دی یا پور اخیستل ځکه چې براوي کې وام و پور ته هم ویل کېږي اسانه توری دا شعر چې دی په ټولو نسخو کې یو رنګ راغلی دی څه خاص توپیر نه لري اوس نو راځو بل ستا مخمورې سترګې دواړه مست میلا د می تر جام که ستا مخمورې خماري نشه لرونکې سترګې دواړه چې دي مست میلا د می تر جام که د شرابو تر جام هم مستۍ دا ستا سترګې دونې مخمورې دي دونې خمار او نشه لري نو اسانه شعر دی هېڅ داسې دغه نه لري په هاشمي صاحب کې په مشواني صاحب کې دغه رنګه دی کله چې زما قلمي نسخه سړی وګوري نو هلته د سترګې دي دواړه توری نسته یعنی ستا مخمورې سترګې دي مست میلا د می تر جام که دا زما په نسخه کې داسې راغلی دي نو دا دوی چې دي دا یو رنګه راوړي چې روانه په شیوه شې غزال څه دی چې خرام که دلته چې روانه په شیوه شې مخاطبه ده د شې او
غزال څه دی چې خرام که یعنی ته چې په شیوه شیوه په نازو نخرو روانه سې نو د غزال او د هوسۍ څه حیثیت دی چې هغه به نخرې کوي په نازو نخرو به رواني یعنی د هوسۍ تګ ستا تر تګ ډېر کمزوری دی ستا تګ کې ډېرې نخرې او ډېر اثر سته په غزال کې دومره اثر نه ښکاري دومره خرام نه ښکاري ستا تګ ډېر خوند کوي مطلب یې دا دی توپیر دا را روان دی چې د هاشمي صاحب په نسخه کې د مشواني صاحب په دیوان کې په شیوه شي غایب صیغه ده او دلته رفیع صاحب په شی راوړی دی مخاطبه ده زما په کلمې نسخه کې خو نوګه سره انداز پخوانی دی د شي او شی اندازونه نه سره جلا کیږي نو دلته زما په نسخه کې هم شي راغلی دی هغه یې سیده دوه ټکي داسې لري دا یاد لري نو دا پخوانی اسلوب دی توپیر یې ډېر ګران دی چې سره وکړي نو خوشحال شیوه شي که شیوه شی مخاطبه یې راوړې ده او که غایب صیغه ده دا شننه غواړي ورته وګوره په مهر خوشحال تا او ته سلام که یو وار داسې په مینه ورته وګوره خوشحال تا ته داسې ولاړ دی سلام یې کړی دی دا اسانه شعر دی او په ټولو نسخو کې دا رنګارنګه دی فرق نه لري یو د مشواني صاحب په لاس مرتب سوی کلیات کې خوشحال کې هی نسته نو هغه انداز یې د ځان کړی دی په الف باندې خوشحال راوړي نور فرق نسته غرض دا کشنی غزل د کشنی بهر دی ښه تجربه ده د خوشحال بابا او دا انداز چې دی دا د ډېر شوخ دی په شعرونو کې نوي نوي تجربې د محبوب نوی صفت او په هغه زمانه کې پښتو غزل ته دا چې ښایسته رنګونه ور اغوستل دا د خوشحال بابا شناخت دی